السلام علیکم ملګرو ښه د وبادو چې الله مو قدرمن کړي. نن در سره یو ویډیو شریکوم او اکثر سوچ زه دا کوم چې آیا په دې عمران خان کې څه نه څه کوالټي شته او خامخا شته. دا خبره ټیک ده چې د پاکستان سیاستدانانو په خصوصي توګه چې پی ډي ایم کوم همکاران دي هغوی د ده د بدنامۍ کوشش کوي او د ده د سر د ورکېدو کوشش کوي، خو هغه مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی، د انسان په لاس کې نه دی، که نه دوی به پخوا ورک کړی و. قدرمن دا په دې یوګینډا کې دا یو کس دی او هغه کلي ته تللی دی. تاسو دغه دې کتی شئ، دا د یوګینډا د کلي یو کس دی او هغه په خپل شا باندې د عمران خان تصویر لګولی دی په دې شرټ باندې. دا سړی د ده نه تپوس کوي چې ته عمران خان پیژنې؟ نو هغه ورته وایي چې او زه یې ډېر ښه پیژنم، حالانکې ما مخامخ لیدلی دی، خو ماته دونه پته ده چې هغه د کرکټ د میدان یو ښه لوبغاړی دی. دویم نمبر ورته دا کس وایي چې هغه د پاکستان یو بهترین سیاستدان دی. د دې سره سره دی وایي چې ما د عمران خان دپاره اردو هم زده کړي ده. زه د خدای پاک نه دعاګانې غواړم او زما دا دعا هم هغه ته ورسوئ. په اردو کې لګیا دی، تاسو دا وګورئ که نه چې دی په اردو کې د هغه دپاره څه وایي. Do you know any word in Urdu? Yep. What do you know? I know kya haal hai? क्या हाल है? And I know Imran Khan Zindabad. अच्छा PTI Zindabad. पीटीआई जिंदाबाद। उर्दू आपको आती है? आप उर्दू में बात करे तो ओए किधर से सीखी है? बात इमरान खान की वजह से उर्दू सीखना ही पड़ा मेरे को। अच्छा इमरान खान से इतना लव है मुझे, मैं तो इमरान खान साहब के पीछे उर्दू क्या पश्तो भी बोल दूं। अच्छा, इमरान खान की वजह से आपने उर्दू सीख ली है? उर्दू भी सीखा, पश्तो भी सीख लिया। और यार वो तो अभी मतलब जेल में पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं वो करप्ट बंदा है। यार अल्लाह हमारा दुआ है, मैं सब पाकिस्तानी भाई वगैरह को जहाँ भी है मैं बोल रहा हूँ दुआ करो ये खान साहब बाहर आ जाए। और मैंने स्पेशली जब जैसे बाहर आएगा इंशाल्लाह, इससे मेरा रिक्वेस्ट है जो भी पाकिस्तान जो उसका करीब पहुँच सकता है प्लीज उसको मेरा दुआ पहुँचाना। دغه قدرمنو دا تاسو واوریدو چې د دې یوګینډا ملک کې دا یو کلی دی، د هغه دا خبرې هم تاسو واورېدې. هغه وایي چې دا اردو چې دی نو دا ما صرف د عمران خان دپاره زده کړې ده، او دی دا خبره هم کوي چې پکار ده چې د عمران خان چې دی نو دا د پاکستان قام چې دی چې دی د عمران خان وپېژني او دی سپورټ کړي او داسې بل لیډر چې دی په پاکستان کې نه راغلی دی او نه به راشي. یعنی په بهر هیوادونو کې هم د هغه پیروکار شته او د هغه منونکي شته چې او دا یو سیاسي لیډر دی او په دې کې د سیاست د هغه ټولې کوالټیان چې دي هغه موجودې دي. بل خوا تاسو اوس دا وګورئ که دا کم کس چې راغلی دی هغه د 2 هفتو دپاره په ضمانت رها شوی و، ناجوړه شوی و، د جیل نه تللی و، بیا 4 کاله بهر په لندن کې تیر کړل، بیا د هغه دپاره چې دی دلته د شپې په 12 بجې باندې عدالت کولاو شو، د هغه سزاګانې معاف شولې، په 18 منټه کې پاکستان ته راغی. اوس د هغه دپاره چې دی نو میدان هواری او غواړي د پاکستان هغه همکاران څوک چې د عمران خان خلاف دي ټول یې پیژني، هغه غواړي چې نواز شریف په هر حال چې هغه د دې ملک وزیر اعظم شي، هغه نښی ته هم اخیسته بیړو او چې څه نه هغه کوي، یعنې خپل 100% کوشش کوي د نواز شریف دپاره. تاسو دا کتی شئ، دا د سکول ماشومانان دي چې دغه د نواز شریف پوسټر یې راغوځار کو په لختې وایي. یعنې دومره نفرت دی د دې خلکو سره، د دې سیاسي خلکو سره، د پاکستاني قام چې د بچو ورسره هم نفرت دی، د بچي د دې خلکو سره نفرت دی. اوس هغه یې مني نه او بې لګامه بدماشان دي ځان په زور په دې پاکستان مسلط کول غواړي او مسلط پرې دي. نو خبره دا ده چې په زور کړي نه کېږي، ته خو به په زور باندې یو انسان ته په سر به ټوپک کېدې، وبه یې تړې، بو به یې ځې، جیل ته به یې کې، مړه به یې کې، ظلم به وکې او هغه به منکر کې چې ووایي چې زه د تحریک انصاف نه یم، یا زه عمران خان نه منم، زه د نواز شریف سره یم، زه پی ډي ایم منم. دا به ته په زور ووایې، خو د زړونو نه چې دي نه یې شی ویستلی. نو چې نه یې شی ویستلی، د دې حسد بغض د سیاست نه راوځئ او د دې ملک د بقا دپاره خپل صلاحیتونه راولئ. دغه یو څو خبرې هم در سره شریکولې او دغه د مینې، محبت او د نفرت
په دې کېل باندې به تاسو په دې دوه ویډیوګانو کې ښه پوهه شوي په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.